د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د قزاقستان د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف په رسمي بلنه د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشر یوه شپه د افغانستان پر وخت 9:30 بجې پلازمینې استانه ته ورسید. جمهور رئیس غني ته د استانه په نړیوال هوایي ډګر کې د قزاقستان د پوهنې وزیر او د افغانستان او قزاقستان د ګډ اقتصادي کمیسیون رئیس، د اسیا او افریقا په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د استانه ښار د ښاروال مرستیال ښه راغلاست وایي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون سهار په استانه کې د هغو افغان تاجرانو له استازو سره وکتل چې په قزاقستان او د منځنۍ اسیا په نورو هیوادونو کې په سوداګرۍ بوخت دي. په دغه کتنه کې د تاجرانو استازو خپلې ستونزې د حل په موخه د قزاقستان له مقاماتو سره د مطرح کولو په خاطر له جمهور رئیس سره شریکې کړي. جمهور رئیس له تاجرانو سره د ترانزیت، تعرفو، د سوداګریزو مالونو د انتقال د لارو او د بازار د مؤثر رقابت د رامنځته کولو په هکله خبرې وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني ته د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف د یو لړ رسمي تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې پرون له غرمې مخکې په پلازمینه استانه د قزاقستان په جمهوري ریاست کې ښه راغلاست وایو. جمهور رئیس غني د قزاقستان له جمهور رئیس څخه د میلمه پالنې ترڅنګ له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې د بیارغونې، فرهنګي او په بیړنیو حالاتو کې د بشر دوستانه مرستو له امله مننه وکړه. د هیواد جمهور رئیس وویل افغانستان په سیمه کې خپل تګلوری پیدا کړی او د سیمې د هیوادونو د وصل په نقطه د بدلیدو په حال کې دی. له همدې امله باید سیمه افغانستان ته د هیلې د کړکۍ په توګه وګوري.
همدارنګه دواړو جمهور رئیسانو د اورګاډي د کرښې د غځولو په برخه کې په همکاریو د توافق ترڅنګ په دې هم بحث وکړ چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به د غنمو د صادراتو او وارداتو لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. جمهور رئیس غني او د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف د زعفرانو، وچې او تازه میوو او مرمرو د صادراتو په هکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غني د صادراتو او وارداتو ترمنځ د توازن رامنځته کول مهم وبلل. جمهور رئیس غني د ترهګرۍ تهدید او نویو خطرونو ته په اشارې چې آسیا او ټوله نړۍ یې له ګواښ سره مخ کړي وویل سوله دوست او په ځانګړي ډول آسیایي هیوادونه په لومړي ګام کې د ترهګرۍ اصلي قربانیان دي، نو د سیمه ییزو او نړیوالو ترهګریزو ګروپونو پر ضد باید جدي او ګډه مبارزه وسي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني او د قزاقستان د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف په حضور کې د دواړو هیوادونو استازو طبیعي پیښو ته د رسیدګي او فرهنګي همکاریو 2 سندونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس غني وویل نن افغانستان له قزاقستان سره او د مرکزی اسیا له نورو هیوادونو سره د همکاریو تعهد نوی کوي. امروز افغانستان تجدید تعهد خود برای همکاری دو جانبه و چند جانبه با قزاقستان و آسیای مرکزی میکنه. محمد اشرف غني وویل شوروي اتحاد زموږ د ملتونو ترمنځ واټن ایجاد کړی وو، خو نن د دغو 2 ملتونو مناسبات چې د همیشنۍ همکارۍ فرهنګ لري ورځ تر بلې ښه کیږي. فاصله را که اتحاد شوروی در بین ملت‌های ما ایجاد کرده بود امروز ما رفع میکنیم و هر روز شاهد مناسبات نزدیکتر و عمیقتر بین مردم که فرهنگ همکاری همیشگی داشتن خواهد بودیم و هستیم. د هیواد جمهور رئیس د قزاقستان د خپلواکۍ، سوکالۍ او پرمختګ په برخه کې د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف هلې ځلې وستایلې. تجربه موفقانه قزاقستان موجب ارزش شده میتونه که ما هم با ایمانی که سر آینده داریم قدم‌های بزرگ و اساسی و همه‌جانبه را برداریم. جمهور رئیس ویل د قزاقستان هڅې او بریالۍ تجربې موږ ته دا روحیه راکوي چې د خپل هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره لوی او اساسي ګامونه واخلو. محمد اشرف غني د افغانستان او قزاقستان همکاري څو اړخیزه وبلله. همکاری ما شما همه جانبه خواهد باشه. در بعد اقتصادی هم تجارت دو جانبه ما تقویت خواهد شد و هم انشالله تعالی ما شاهد همکاری چند جانبه از نگاه ایجاد یک سیستم ترانزیت، تجارت و همچنین سرمایه گذاری قزاقستان و ممالک دیگه آسیای مرکزی در افغانستان خواهد بودیم. جمهور رئیس څرګنده کړه چې په اقتصادي برخه کې به د باوري ترانزیت او سوداګري سیستم د رامنځته کولو ترڅنګ په افغانستان کې د قزاقستان او د مرکزي اسیا د نورو هیوادونو پانګونه وهڅوي. جمهور رئیس غني طبیعي پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري دغه تازه سند د طبیعي پیښو او آفتونو د زیانونو د کچې راکمولو کې ګټور وباله. من میخوام از کمک‌های قزاقستان مخصوصاً در قسمت حوادث طبیعی ما ابراز امتنان کنم و موافقتنامه دو جانبه که امروز در قسمت حوادث طبیعی بین ما به وجود آورد یک نقطه عطف و همکاری خواهد بود. د قزاقستان جمهور ژمنه وکړه چې هیواد به 600,000 ټنه غنم په مناسب بیه پر افغانستان وپیري. افغانستان تر دې وړاندې له ترکمنستان څخه په مناسب بیه د لوړ کیفیت د غنمو د پیرودلو تړون کړی دی. افغانستان هر کال 800,000 ټنه غنم له پاکستان څخه واردوي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د غنمو د دغو تړونونو ګټه دا ده چې افغانستان به په مناسب بیه د لوړ کیفیت غنم ترلاسه کړي. جمهور رئیس غني د اقتصادي همکاریو ترڅنګ په افغانستان کې بشري پانګونه چې له مخې په قزاقستان کې یو شمېر افغان محصلینو ته د تحصیل اسانتیاوې برابرې سوي دي د دواړو هیوادونو د دوستانه مناسباتو د لا ټینګښت لپاره مهمه وبلله. جمهور رئیس غني له ترهګري او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې پر ګډې او دوامدار مبارزې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې زموږ عمده موخه د هر اړخیزو همکاریو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ
د مناسبې سیاسي فضا رامنځته کول دي. محمد اشرف غنی ویل تروریزم ښه و بد نه لري. تروریسم خوب و بد نمیشناسه، سرحد نمیشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نمیشناسه. بنابراین این خطر مشترکه، همه ما شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خود کردیم. جمهور رئیس غنی ویل نړیوال دې پوه شي چې د افغانستان او قزاقستان خلک د سولې، ثبات، هراړخیزې همکارۍ او پرمختګ غوښتونکي دي. مردم دنیا بدانند که مردم قزاقستان، مردم افغانستان، مردم اکثریت مطلق دنیای مسلمان خواهان صلح، ثبات، همکاری همه جانبه و پیشرفت زندگی خود است. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پای کې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف ته په یو مناسب فرصت کې افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړه چې د قزاقستان جمهور رئیس د مننې په څرګندولو سره دغه بلنه ومنله. د هیواد جمهور رئیس پرون له غرمې وروسته د قزاقستان له لومړي وزیر کریم مسیموف سره په داسې حال کې وکتل چې د دواړو هیوادونو تاجرانو او پانګوالو هم حضور درلود. جمهور رئیس غنی ویل د تاجرانو د ستونزو د حل په موخه دی په قزاقستان کې د یو افغاني بانک څانګه او یا داسې یو بنسټ جوړ شي چې د افغان او قزاق تاجرانو لپاره د سوداګریزو موارداتو اسانتیاوې برابرې کړي. د هیواد جمهور رئیس د قزاقستان لومړي وزیر ته د افغان تاجرانو لپاره د ترانزیت د بیې د راټیټولو وړاندیز وکړ. همدارنګه دواړو لوریو د ترانسپورتي ستونزو د حل او د غنمو د صادرولو په هکله هم خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی ویل کرنیز او په ځانګړي ډول د غنمو له پلوه خودکفایي زموږ لومړیتوب دی. د قزاقستان لومړي وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به افغان تاجرانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو افغان تاجران وکولی شي د اوږدې مودې لپاره سوداګریزې ویزې او له یو ځل څخه د زیات تګ راتګ اجازه ولري. د جمهور رئیس غنی او د لومړي وزیر کریم مسیمو په حضور کې د دواړو هیوادونو استازو د ډیپلوماسي، د ملکي خدمتونو، د معیارونو او د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو 4 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په پلازمین استانه کې له هغو افغان محصلینو سره وکتل چې په یاد هیواد کې په تحصیل بوخت دي. په دې کتنه کې چې د ریکساس هوټل د غونډو په تالار کې ترسره سوه، لومړی څو تنو محصلینو د نورو په استازیتوب خبرې وکړې او د محصلینو ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې. جمهور رئیس په ځنډ د محصلینو د تنخواګانو د ستونزې د اساسي حل په موخه ویل د بهرنۍ چارو او مالیې وزارتونو مسؤلین به په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په اساسي توګه حل کړي. جمهور رئیس غنی همدارنګه د ډالرو د ارزښت د زیاتوالي له امله د محصلینو په تنخواګانو کې د راغلي تفاوت د اساسي څېړنې په موخه په قزاقستان کې د افغانستان سفیر ته لارښوونه وکړه چې د یادو ستونزې د حل په موخه اساسي څېړنه وکړي. جمهور رئیس غنی مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د تحصیلي بورسونو په برخه کې د افغان ښځینه محصلینو ته هم د پام وړ ونډه ورکړل سي. 50 بورس داریم، 25 باید زن رو بده، نیمشه باید زن رو بده، نیمه پوریشه باید زن رو بده. جمهور رئیس افغان محصلینو ته په خطاب کې وویل چې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي کار او برخې ته هم توجه وکړي. جمهور رئیس غنی د خپل سفر په دویم ورځ مازدیګر مهال په نظربایوف پوهنتون کې د دغه پوهنتون استادانو، محصلینو، په قزاقستان کې میشتو یو شمېر ډیپلوماتانو او د مدني ټولنو استازو سره د شته ننګونو او فرصتونو په هکله وینا وکړه. جمهور رئیس د خپلې وینا پر مهال ویل اسیا نږدې 2000 کاله وړاندې د نړۍ د مفکورو، سوداګري، تمدنونو او د خلکو ترمنځ د راکړې ورکړې د وصل نقطه وه چې افغانستان یې مرکز و، خو د 19مې پیړۍ پیښو منزوي کړ. جمهور رئیس غني وویل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسیایي هیوادونو د ګډې همکارۍ او ښو مناسباتو له امله د دې امکان شته چې اسیا د تیر په څیر یو ځل بیا د تمدنونو، فرهنګونو، علومو او سوداګرۍ د وصل په مرکز بدله سي. محمد اشرف غني څرګنده کړه دا مهال 2 حالتونه حاکم دي چې یو یې ننګونې او بل یې فرصتونه دي. هغه زیاته کړه ترهګري هغه لوی خطر دی چې سیمه او ټوله نړۍ تهدیدوي او دغه خطر ورځ تر بلې ډیریږي او پراخیږي. د هیواد جمهور رئیس ویل افغانستان د ترهګري د له منځه وړلو او د دغه مشترک خطر د دفع کولو په خاطر تل قرباني ورکوي. هغه زیاته کړه د ترهګري د خطرونو د له منځه وړلو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کچه
ګډې مبارزې او همکاریو ته اړتیا ده. محمد اشرف غني فرصتونو ته په اشاره ویل د هیوادونو ترمنځ ګډ درک او مشترک اقدامات په عمومي توګه اقتصادي وده چټکوي. جمهور رئیس ویل افغانستان کوښښ کوي چې د سیمې د هیوادونو د وصل په مرکز بدل شي او په دې برخه کې د اورګاډي کرښې، د انرژي شبکې، نوري فایبر، واټونو جوړول او د غازو د نللیکې غځول مهم عناصر بولي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني چې د قزاقستان د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف په رسمي بلنه په 2 ورځني سفر د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشري پلازمینې استانه ته تللی و، تېره شپه بیرته هیواد ته راستون سو.